د افغاني سري میاشتې ټولنه یو خپلواکه بشرپاله او ملي ټولنه ده. په همدې اساس د دې ټولنې د ختیځ زون همکاران، رضاکاران، د کونړ ولایت د استازولۍ ملګري او داراز د ټول هیواد په دې لوی غم او په دې پیښه کې د هیوادوالو سره خواخوږي ښیي. لهذا د همدې موخو په اساس چې د انساني ژوند ژغورنه ده او د انساني کرامت ساتنه ده، د موږ دغه بشرپالې ټولنې په خپل وخت کې رسېدګي کړې ده. سیار ټیمونه لهذا دوی ته د درملنې د غذا رسول، لکه پرون د دې ټولنې د مشر قدرمن شیخ شهاب الدین دلاور صاحب په وینا سره د پسه به روزمره 3000 کورنۍ ته 3000 پارسل ډوډۍ توزیع کېږي. همداراز د المان هیواد د سولې د کلي د خیریه بنسټ هغه کاري شریکان هم سهار څوکۍ ولسوالۍ ته راغلي وو، د کوم کورونه چې زیانمن شوي وو، زخمیان او شهیدان یې ورکړي وو، هغه چې ولیدو. فلحال موږ د کونړ ولایت نورګل او په مزار دره کې یو چې دلته مو له نږدې نه د څو کلونو لیدنه وکړه. هغه ارقام چې موږ تایید کړي تقریبا په سلګونو تنه هیوادوال شهیدان دي، په زرګونو تنه هیوادوال زخمیان او ټپیان لري. د ټولو هیوادوالو، د ملي تجارانو، سرمایه‌دارانو او د خیرپاله هیوادونو او د بین المللي مرستندویو ادارو نه غوښتنه دا ده تر څو د دغسې خلکو سره او په دغسې طبیعي حوادثو په وړاندې خپل کومک ته ادامه ورکړي. دلته درملنې ته ضرورت ده، دلته غذا ته ضرورت ده او دلته لنډمهالې یا اوږدمهالې سرپناه ته ضرورت ده. خو تر ټولو مهمه دا ده چې تر څو هغه هیوادوال چې دلته زلزلې ځپلي دي د دوی دپاره د یو سرپناه برابره شي.